ملګرو موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې څوک پکې سرکونډۍ هم نشي اړولی. دا کم باباجي چې تاسو ته ښکاري دا حکومت هغه نن ګرفتار کو. خو راځو د دې ویډیو له کومه ویډیو چې دې جوړه کړې وه نو هغه واورئ. الله د سرکونډۍ ته په شکرانه کېږم. الله ستا د شکر خو نه شو ادا کولی، خو عمران خان ته راله خلاص کړه. الله سرکونډۍ ته شکرانه کېږم. الله سرکونډۍ ته والله سرکونډۍ ته والله الله قبول کړه، الله قبول کړه، الله قبول کړه، الله شکرانه کړه تا سرکونډۍ قبول کړه. اوس یې زموږ بادشاه مو وګرځولی، زموږ بادشاه یې اوس وګرځولی، ټول اسلام ته خیر دپاره یې وګرځولی. الله موږ په تا سپارلی یو، ښه دی چې روغ دې راله راوي. دغه ویډیو وه د دې بابا داسې چل کړی او تاسو خو په ویډیو کې و هم کاته چې په یو ویډیو دې کړی وه لکه پرون که ستاسو خیال و عمران خان د هغې کم د عدالت نه کم ریلیف چې ورته میلاو شو په هغې کې ورته ویل چې آیا دا چې کم دی په دې باندې نور داسې څه ثبوت نه شو، دغې وجې نه به د دې کومه سزا چې دا به ختمه کړی شي. خو هغه بیا داسې چل وشو کم بل د اف آی ای کم کیس چې و په سایبر کې په هغې کې ګرفتار کو. نو داسې چل شوی د دې بابا پکې هم یو ویډیو راغلی وه. بابا وایي چې آیا لکه زه شکرانه کومه، لکه که تاسو به نن سبا چېرته لیدلي هم وي خلک قسمه قسمه شیونه شکرانه کوي، پیسې شوې د علاوه داسې چیلي میلي یو څه بل څه. خو بابا پکې په یو نوي انداز کې داسې چل کړی دی چې دې پکې کم سرکونډۍ چې دي هغه شکرانه کړي دي او وایي چې آیا ما کومې سرکونډۍ شکرانه کړي دي الله تعالی ته عمران خان هغه رضات کا. نو بیا چې کم پولیس د دې نه هغه خبر شو نو که موږ وګورو نن سبا د پی ټي آی کم صورتحال چې دی یعنې که هغه هر څه وکړي خو پولیس بیا هغې پسې رسېدلی وي نو همدارنګې به دې باباجي پسې هم رسېدلی دي او کم دا باباجي چې دی هغه یې ګرفتار کړی دی. نو موږ ټول د ډېر زیات مذمت به وکړو ځکه چې دا خو نن سبا که موږ وګورو انسانیت کې داسې نشته. که څوک داسې ازادي دی نه دونه ازادي تاسو نشئ هغه سړي ته پرېښودی چې یو سړی هغه سرکونډۍ واړئ نو دا خو ډېر زیات ظلم دی. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.